ملګرو دغه نوی نظم د مفتي سردار علي حقاني صاحب په یاد کې ټولو پښتنو ته ډالۍ هغه بدن چې تا پې موږ له رکعتونه کړي، هغه لباس چې تا پې موږ له لمونځونه کړي، تا راته ټولې طریقې د خپل جانان ښودلې، هغه لاسونه تا پې ماته و قرآن ښودلي. تا راته ټولې طریقې د خپل جانان ښودلې، هغه لاسونه تا پې ماته و قرآن ښودلې. هغه لاسونو کې نن تورې اتکړې پرتې وي، په نازک زړه کې مې تیرې تیرې نیزې پرتې وي. ستا په تصویر مې سم د اوښکو بارانونه وکړه، د اسلامي قانون مې ډېر ډېر ارمانونه وکړه. هغه لاسونو کې نن تورې اتکړې پرتې وي، په نازک زړه کې مې تیرې تیرې نیزې پرتې وي. ستا په تصویر مې سم د اوښکو بارانونه وکړه، د اسلامي قانون مې ډېر ډېر ارمانونه وکړه. خو زه جانان خپل احساس مجبوره کړی ومه، تا د قرآن په هر یو لفظ پوهه کړی ومه، ځکه زنځیر مې ستا په لاسو کې زغملی نه شو، د غلامۍ ژوند مې جانان تېرولی نه شو. خو زه جانان خپل احساس مجبوره کړی ومه، تا د قرآن په هر یو لفظ پوهه کړی ومه، ځکه زنځیر مې ستا په لاسو کې زغملی نه شو، د غلامۍ ژوند مې جانانه تېرولی نه شو. په خپل ساده ساده لفظونو کې سرکار ته ویمه، نن په صفا صفا لفظونو کې بادار ته ویمه. په رڼا ورځ دې د شرابو نه ډک جام ورکاوه، تا په ګډا باندې یوې پیغلې ته انعام ورکاوه. په رڼا ورځ دې د شرابو نه ډک جام ورکاوه، تا په ګډا باندې یوې پیغلې انعام ورکاوه. په ژړاګانو باندې ولې دواړه سترګې سرې دي، د پاک رسول وارث ته ولې اتکړې پرتې دي. ماله د دې یو څو لفظونو جوابونه راکه، ماله په لاس کې اتکړې نه قلمونه راکه. په ژړاګانو باندې ولې دواړه سترګې سرې دي، د پاک رسول وارث ته ولې اتکړې پرتې دي. ماله د دې یو څو لفظونو جوابونه راکه، ماله په لاس کې اتکړې نه قلمونه راکه. وخت به مې راشي درنه وبکم تپوس سرکاره، په کم یو کار به دې زه وکم افسوس سرکاره، په کم یو کار به دې زه وکم افسوس سرکاره، په کم یو کار به دې زه وکم افسوس سرکاره.